لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې نن په یو ډېر جالب موضوع باندې بحث او خبرې لرو چې هغه موضوع په انسانانو کې د خاکسارۍ پیدا کېدل دی، چې انسانانو کې خاکساري څنګه را پیدا کېږي. موږ ډېر کله دا خبرې کوو چې خاکساري د خپل ځان د محدودیتونو، د نورو ارزښتونو درک او عاجزي احساس له لارې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې کوم څه دي چې ډېر زیات مهم رول ادا کوي یا په دې برخه کې خپل هغه نقش لري؟ ډېری موارد دي چې په دې برخه کې بحث شي او دا موضوع مهمه هم ده ځکه چې د خاکسارۍ بحث، د تقوادارۍ بحث او د نه لویي بحث هغه څه دي چې کیدای شي موږ نه په داسې یو حالت کې هم داسې څه ترسره شي چې موږ په هغې باندې یا متوجه نه یو یا ورباندې ونه پوهیږو. خو کوم څه دي چې هغه د خاکسارۍ څخه وتلی دي یا کوم څه دي چې هغه د عاجزۍ برخې څخه یو څه خطرناکه دي یا کوم څه دي چې هغه د انسان خاکساري د سوال لاندې راولي. په همدې موضوعاتو بحث کوو او هڅه مو دا ده چې خپرونه کې راسره د بشري ودې او پراختیا سلاکار او نړیوال ټرینر دکتور صاحب حیات الله عتیق هم خپرونې ته وصل شي. په څو شیبو کې به انشاءالله ورسره تماس ولرو، اړیکه به ولرو او په همدې مورد به ورسره بحث او خبرې ولرو. که غواړو چې په ځان کې خاکساري ولرو یا یې پیدا کړو، کوم څه باید مراعات کړو یا کوم څه باید مونږ د محدودیتونو بحث چې کله کېږي چې ځان باید را محدود شي. طبعا نو چې کله دغسې یو مسله کې غواړو ځان دخیل کړو یا پکې واوسیږو، بیا مهمه دا ده چې ځینې برخو ته پاملرنه زیاته کړو یا ځینو برخو کې توجه وکړو، هغه څه کې احتیاط هم پکار دی. نو له ښه بخته چې د بشري ودې او پراختیا سلاکار او نړیوال ټرینر دکتور صاحب حیات الله عتیق راسره همدا شیبه له ترکیې څخه خپرونې ته وصل شوی دی. دکتور صاحب ستړي مه شئ، نه پوهېږم چې وایم سهار په خیر که څنګه، ځکه چې ترکیه کې به اوس وخت له موږ وړاندې دی که وروسته دی؟ صفای صاحب مننه، یو څو دقیقې پاتې دی چې دلته سهار شي، ګرانت روز پورې شپه ده، نو ستاسو سهار بخیر وي. کورودان ډېره مننه. نه پوهېږم چې ستاسې غږ تر ما ډېر ښه رانغی یا ما وانه اورېده، دا چې ستونزه به څه وي. تخنیکي همکارانو نه هم هیله ده چې که چیرې غږ ښه انشاءالله چې غږ جوړ شولو. دکتور صاحب ډېره مننه چې راسره یاستئ، سهار مو بیا په خیر. مننه صفای صاحب، ستاسو او ستاسو د ټولو لیدونکو سهار په خیر وي. کور ودان ډېره مهمه موضوع ده چې په انسانانو کې د خاکسارۍ بحث دی چې انسانانو کې څنګه خاکساري را پیدا کېږي. ځینې یې برخو ته جزئي مسایلو ته به وروسته راشو، خو لومړی په عموم کې به هم دا پوښتنه له تاسې ولرو. صفاسته محترم، انسان باید لومړی دغه پوښتنه د خپل دماغ نه وکوي چې ای انسان ته څوک یې؟ بله. ته د څه نه پیدا شوی یې؟ یو قطره اوبه د پلار د یو قطره اوبه د مور سره یو ځای شوې، د هغې نه انسان پیدا شو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. بله. اقرأ وربک الاکرم. ای انسانه، ته د هغې چټلو مردار اوبو نه پیدا شوی چې کله د انسان ستاسو او د ټولو لیدونکو په مخ د ګلاب وي، کله چې د انسان بهر شي هغې باندې غسل واجبېږي، هغه چټلې اوبه دي. کالیو باندې د راشي کالي باید جامې باید بدل کړې، باید هغه سره لمونځ نه کېږي، د هغې اوبه نه پیدا شوی انسانه. او بیا همدغه انسان همدغه اوبه وروسته بیا ټوټه شوې د واکې یوه ټوټه شوه، د هغې نه وروسته بیا ته را پیدا شوې. او کله چې ته را پیدا شوې وزن د 2 کیلو یا 3 کیلو تقریبا دومره شاوخوا، مور ته شیدې درکړې یا بازاري شیدې د استفاده کړې او بیا وروسته ډوډۍ دې وخوړه، بیا وروسته سره لوی شوې. او کله چې مړ کېږي انسانه تا ډېر زر زر ښخوي او خاورو ته د خاورو لاندې دې کوي، ځکه که تا چېرته زر ښخ نه کړي ستا د شکل نه ستا بوی ورکوي، خلک بیا نفرت در نه کوي، وایي راوړي جنازه راوړي، دغه جسمان راوړي چې د خاورو لاندې کړو. امر هم شوی چې نبوي امر دی چې کله چې انسان مړ شي نو زر یې ښخ کړي چې خپل قبر ته ولاړ شي، خپل کوم آخري کوم مسیر چې د هغه تشکیل شي. بس دلته د انسان سوال دی چې ته کبر او لویي د څه لپاره کوې؟ بله. ته چا پیدا کړی انسانه؟
ستا هغه خالق چې هغه وایي چې الکبریاء ردائي د لوی زما څادر دی، هغه ستا رازق، هغه ستا او د ټول د کون مدبر هغه پروردګار ته هغه پیدا کړی. انسان ته څومره ضعیف یې، د خپل حالت نه پوهېږي. ستاسو یو ځل بیا وایم ستاسو مخ د ډېر ګلاب وي، چې تشناب ته لاړ ستا څه حال وي؟ ستا د جسم څومره ضعیف پیدا شوی. ته کولی شي د خپل قلب کوم حرکات چې که ته په دې باندې مکلف یې چې د خپل د قلب د حرکات ته کنټرول کړې، ستا بل به کار نه و. ته آرام او ستا قلب روان دی، ستا کې روح چلیږي. تا ته الله څومره عجیب او غریب سیستم درکړی. د خبرو سیستم ته وګوره، د هاضمې سیستم ته وګوره، د خپل جسم ته وګوره. وفي انفسکم افلا تبصرون. انسان تاسو دومره عقل تاسو کې نشته، تاسو نه پوهېږئ. تاسو د عقل چا درکړی؟ که چېرته یو انسان د انسان ښکلا په عقل کې انسان نه عقل واخیستل شي، ښه بیا یو لیونی ورنه جوړ شي. نو چې پس یو انسان د یوې نقطې نه پیدا شوی او بیا په داسې صورتحال کې بیا لوی شوی او کله هم مړ شي، بیا داسې یو قسم مسیر وي. زما په نظر باندې که صرف او صرف انسان په دې کې فکر وکوي، بیا به انسان نه تکبر ونه شي، بیا به همیشه لپاره انسان خاکساره وي. اول په دې باندې صفای صاحب چې موږ تاسو کله وایو چې وای بلانکی ډېر ښه سړی دی، وایي په مسکین دی، ښه متواضع عاجز سړی دی. نه فقیر خو وي متواضع، هغه خو وي خاکساره. غریب او ملنګ چې څه ونه لري هغه خو باید خاکساره وي. د خاکساري دغه صفت خوند هغه چا سره کوي چې هغه یو پرستیج ولري، هغه یو مقام ولري، هغه یو پیسې ولري، یو شهرت ولري. هغه انسانان باید خاکساري وکړي. انسان ته څوک چې هر څوک چې هر څومره پیسې چې ته ولري، هر څومره چې ته بډای اوسېږي، هر څومره چې ته شهرت ولري، په هغه کې ته انسان یې، ته یو خالق لري. نو ځکه هم د انسان باید متکبرینو په عاقبت کې وګوري. فرعون څه شو؟ یو کوچنی لیکلي و چې فرعون دومره ضعیف و، لامبو هم نه ورتله، راجل په بحر کې واچولو غرق شو او لامبو هم نه ورته چې خپل ځان بچ کړي. قارون هغه چې الله جل جلاله ورته ډېرې زیاتې خزانې ورته ورکړې وې، قارون به دغه کبر کولو، دغه لویي کوله چې اوتیتهما علی علم عندي، زما چې دا خزانې دي د خدای جل جلاله ما ته خپل علم راکړی، پوهه راکړی، زه پوه یم، ځکه دا خزانې لرم. بله. نو الله جل جلاله ورته فورا جواب ورته ورکړ، عملي جواب ورته ورکړو. فخسفنا به وبداره الارض، غرق کو خسف شو قارون. څومره هم چې ته پوهه ولري، ته علم ولري، ته منصب ولري، ته مقام ولري، ته پیسې ولري، الله جل جلاله ته خوښه نه وي د منځه ځي. راځئ چې صفای صاحب لږ د رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې الله زموږ ستاسو د لارښوونې دپاره رالېږلی، د هغې څه نمونې وارو د خاکسارۍ چې څومره خاکساره و صلی الله علیه وسلم. یو ورځ روان دی مسجد ته ځي، په لار کې یو ځوان ګوري چې هغه پسه پوستوي. پسه پخوا وختونو کې خو داسې نه وي چې خاص قصابخانې وي او خاص سیستم و، بس دغه ژوند و د فقر او د غریبۍ. د رسول صلی الله علیه وسلم مسجد ته روان دی او دغه پسه چې دی د انسان ځوان پسه نشي پوستولی. خدای ورته ورغی او لاسونه ورته بډې کړل او ورته ویل چې ځوانه صبر کوه، زه درته وښیم. پسه داسې پوستېږي، دغه پسه د پوستکي نه ورته راوباسي او حتی یو صحابي وایي چې د لاس مبارک یې ور داخل شو په دې پسه کې او بیا وروسته لاړو او مسجد ته لاړ، بیا یې جمع وکوله. نه داسې ورته ونه وي چې ولکه د خدای نه ډارېږي چې هلته مونځ ولاړ دی، جمع ده او اذان دی او ته کار کوي پسه. نه خپله مبارک ورغی او پسه ورسره وکولو. بل حدیث شریف کې راځي، دا ابن داود او ابن ماجه روایت کړی دا حدیث شریف. یو بل حدیث شریف کې راځي و چې رسول صلی الله علیه وسلم چېرته روان و چې دیګ بار کړی و، د غوښې دیګ یې بار کړی و، چېرته به یا مناسبت و یا به واده و یا به چېرته زموږ ستاسو کلو بانډو کې د دیګونه وي. رسول صلی الله علیه وسلم په ډېر لطافت باندې ورته ورغی او د دیګ سر یې راپورته کړو او ورته وویل چې ستاسو شوروا پخه شوې او په مبارک لاس باندې لږ غوښه راواخیسته او د غوښې په خوله کې کېښوده او په ډېر لطافت او په مینه باندې مسجد ته روان شو او په لار باندې روان دی او د خوشند وایي او د غوښې ټوټه د خوري او لاړو او جمع یې ورکړه.
هدف زما دغه دی چې که چېرته نن سبا یو دعوتګر یو عالم د ځوانانو سره لاړ شي، لږ فوټبال ورسره وکوي، لږ والیبال ورسره وکوي، لږ ورسره وخاندي، البته خپل د هیبت محافظت هم وکوي، ساتنه ورسره وکوي، که نه لږ د ځوانانو سره ټوکې وکوي، لږ ورسره لطافت ورسره وکوي، او بیا ورته وایي چې راځئ چې لاړ شو مسجد لاړ شو په سړي کې باندې لمونځ وکړو. څومره مهم اغېز به ولري. بله ډاکټر صاحب ډېره مننه. تاسې مخکې یو څه ته اشاره درلوده چې د علم د منصب خبره، د مقام خبره، د شهرت خبره، د پیسو د امکاناتو خبره، خو په دې کې د خاکسارۍ بحث متاسفانه اوس خو هغه فکر داسې جوړ ده چې که خاکساري ده که عاجزي ده هغه باید یوازې د مسکین او د فقیر طبقې لپاره ځانګړې وي او دوی باید دغه چاره ترسره کړي. په دې به هم بحث وکړو چې د خاکسارۍ پیدا کېدو کې د ایمان او روحانیت رول څومره دی، د اخلاقي تربیت او د روزنې بحث، د فکري تمرین او د ځان څارنه چې تاسې ورته مخکې اشاره درلودله، د دې رول پکې څه دی؟ دې ته هم راځو. خو که ووایو چې خاکساري د انسان د شخصیت په وده کې څومره مرسته کولی شي او د خاکسارۍ او د غرور ترمنځ دغه توپیر باید څه ډول معلوم کړو؟ ځکه کله کله کیدای شي موږ په یو څه باندې پوه نه اوسېږو او هغه د خاکسارۍ مسله نه وي، بلکې دغه د لویي مسله راشي کې د غرور مسله راشي. صاحب محترم، یو ورځ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په لار باندې روان و او یوه ښځې ورپسې نارې کړې، وی ای عمیره، عمیر د عمر تصغیر دی. صحیح. لکه تا ته چې زه وایم چې نه په احسان تصغیر څنګه دی. صحیح. یعنی په هغه نوم چې په کوچنیوالي کې ماشوم ته یادېږي، نازو د هغه چې نوم ورته یادېږي، نو ښځې ورته وویل چې ای عمیره، یعنی د عمر کوچنی والی، چې ای عمره وایي ډېر په نخرو کې مزه، وایي زه ستا نه مشره یم او د تا ټول ژوند ماته معلوم دی، وایي کوچنی ماشوم وی او د اوقاز په بازار کې به چې د ماشومانو سره به د ساتري کوله. بیا وروسته وایي عمر شوې او بیا وروسته لکه مسخرې چې ورباندې کوي، او بیا وروسته امیر المؤمنین شوې، د مسلمانانو امیر شوې. عمر وژړل. ښځه ورته وایي چې اتق الله یا عمر، د خدای نه ویرېږه ای عمره، خپل رعیت نه د خدای نه ویرېږه. د عمر د سترګو نه اوښکې ولاړې. عمر ته به چې کله ویل کېده چې اتق الله فورا به سجده کوله. زموږ مشکل دغه دی چې موږ د خدای نه ډارېږو. زموږ نفسونه دومره چاق شوي ساغی صاحب، الله رانه ویرېږي، د موږ نفسونه مشکل لري، موږ مریضان یو. اتق الله یا عمر فی رعیتک، د خدای نه وډار شه عمره. اوس ته فکر وکوه چې یو عادي مسؤل ته دا خبره وشي، تا ته دا خبره چې وشي د شمشاد تلویزیون د پلار کې روان وي، یوه ښځه درته وایي چې احسانه تا زه پېژنم، کلي کې وړوکی ماشوم وې، اوس راغټ شوې او شمشاد تلویزیون کې ته اوس کار کوي، تا ته به غوسه در نه شي؟ ته به هغه ښځې توهین نه کړې. دې ته وایي خاکساري. په هغه کې صفا صاحب موږ والله مشکل لرو. اوس که د هر انسان پوښتنه وشي چې ستا غني بډا خلک خوښېږي او که ستا غریب خلک خوښېږي، ټول وایي نه زما غنیان خوښېږي، زما بډا خلک خوښېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. احساسات د قدر وړ دي، د درک وړ دي. را به شو همدغه موضوع کې کله چې دغسې موضوعات رامخکې کېږي یا دغسې اړخونه پکې شته دی، د خاکسارۍ موضوع، د عاجزۍ موضوع، په دې کې د اخلاقي تربیت او د روزنې بحث څومره مهم دی. که چیرې دغه برخه وپالل شي نو انشاءالله چې دا ستونزه هم ورسره ورو ورو راکمېدی شي. ما تاسو ته وایي صفا صاحب محترم چې هغه انسانان چې کبر کوي، هغه انسانان چې لویي کوي، هغوی خپل ځان نه دی پېژندلی، خپل پروردګار یې نه دی پېژندلی، نو هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. اول کې زه یم، الله دې ما باندې رحم وکوي، الله دې ټولو لیدونکو باندې رحم وکوي. موږ تاسو ډېر 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 غریب انسانان یو، ډېر فقیر، د الله حافظ ډېر فقیران انسانان یو. په څه باندې موږ لوی وکړو؟ څه ولرو؟ خو که پوهه ولرو، دا پوهه موږ ته الله راکړې. که چېرته موږ په شهرت باندې خبره وکړو خو دغه شهرت الله راکړی، که د صحت نه خبره وکړو خو دغه صحت الله راکړی، که چېرته د یو بل شی موږ تاسو خبره وکړو، په مال باندې خبره وکړو، په جاه باندې، خو د ټول شی موږ ته زائل دی، الله راکړي. الله په دې باندې موږ امتحانوي، لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې تر څو ستاسو نه امتحان واخیستل شي،
نو پس د دې نه باید فکر وشي چې موږ تاسو هیڅ نه لرو، موږ تاسو هیڅ یو. الله جل جلاله رانه یو شی جوړ کړي په دې وجه باندې چې الله جل جلاله موږ تاسو امتحان کړي چې انسان ته د خپل د مثبت نقطې د په خیر کې استفاده کوي او که ته په شر کې استفاده کوي. هر هغه انسان چې کبر او لویي لري هغه زما په نظر باندې چې ډیر زیات خطرناک راتلونکی لري. د خاکساري په دوه تقسیمه باندې صفای محترم. یو هغه د چې د سلوک او د اخلاقو جوړوالی دی، یو هغه خاکساري ده چې هغه د پوهې خاکساري ده. ډېر انسانان دي چې هغه ځان ته څه وایي، زه وایي چې یم، زه دکتور یم، زه ماستر یم، زه عالم یم، زه پوهېږم. او د الله بنده د رسول صلی الله علیه وسلم نه بهتره نه یې، ته د صحابه کرامو نه ته بهتره نه یې. خیر دی که انسان ستا په حق کې غلطي وکوي. عمر بن عبدالعزیز دویم عمر یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد کې روان دی، شپه ده، پښې په یو صحابي باندې ولګېد، هغه ویده و. هغه ورته راپورته شو، تیاره و نه لیدو، ورته ویل انت حمار، ای ته خر یې. کوم کس چې د عمر سره روان و رضی الله تعالی ورته غوسه شو، وی امیر المؤمنین تا ته ښکنځا وکوله، تا ته ویل چې ته خر یې. وی نه ما ته ښکنځا نه کړې. ما نه پوښتنه وکړه چې ته، ده ورته ویل چې نه زه عمر یم، زه خر نه یم، زه عمر یم. نو ورته ویل امیر المؤمنین تا ته ښکنځا وکوله چې نه ما ته ښکنځا نه کړې، ما نه پوښتنه وکوله چې ته خر یې، ما ورته ویل نه زه عمر یم. دې ته وایي خاکساري، دې ته وایي عاجزي، دې ته وایي بردباري. دا چې هر مقابل انسان سره داسې تعامل وشي نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا ستا خبره مني، ستا بیا فکر مني. بله. او تاسو په احترام باندې قائل دي. نو د سلوکو د جوړولو لپاره صفه محترم حقیقتا لومړنی خطرناک مرض چې دی هغه باید انانیت. بله دکتور صاحب، زم غواړم چې همدغه خبرې په وروستۍ پوښتنې سره راټولې کړو چې دغه د فکري تمرین او د ځان څارنې برخې ته څومره باید توجه ولرو چې بالاخره د خاکسارۍ موضوع کې موږ دخیل پاتې شو، خدای مه کړی چې لوی وشي. خاکساري صفه محترم دا پلټنه د حق نه. یو انسان چې تواضع او خاکساري لري دا حقیقت دی. دا خاکساري او تواضع دا باید پلاستیکي نه وي، دا باید نقلي باید نه وي، دا باید حقیقي د صمیم د زړه نه وي. هر هغه څوک چې انسان خاکسار وي په دې معنا باندې چې هغه د حق نه پلټنه او بحث کوي. ته الله پیدا کړی، یو محدود عمر یې درته کړی او محدود امکانات درته ورکړي تر څو د خپل پیغام ورسوي. هر څوک چې خو دلته کې د انسان کبر وشي نو دغه کبر چې د متاسفانه د اخلاقو او د راتلونکي لپاره د یو زوال وسیله جوړیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې من تواضع لله فقد رفع. څوک چې د الله جل جلاله په خاطر باندې عاجزي وکوي الله به پورته کړي. موږ تاسو ټول غواړو چې پورته شو، وځلیږو او خپل مهارتونو ته نور هم وده ورکړو. که په چیرته په حقیقي توګه باندې موږ تاسو غواړو چې خپل اخلاقو ته وده ورکړو، خپل سلوک ته وده ورکړو، خپل د دماغونو ته وده ورکړو، نو باید عاجزي اختیار کړو. د رسول الله خبر نه ده. من تواضع لله فقد رفع. هر هغه څوک چې د الله په خاطر باندې عاجزي کوي الله پورته کوي. او والعكس تماما، هر هغه څوک چې کبر لري، لوی لري، الله جل جلاله غرقوي، هغه کله هم نه پورته کیږي. هغه نه په پوهه باندې فخر کوي او نه په مال باندې کوي، نه په منصب، نه په بل شو باندې. رسول الله چې من لم يوقر كبيرنا فليس منا. هر هغه څوک چې زموږ د مشرانو احترام نه کوي زموږ نه دی. خو دلته هم د مشرانو نه توقع کیږي چې هغوی هم خپل ځانونه وپېژني. د چې کشران ستاسو احترام کوي او تاسو ته په ښه نظر باندې ګوري، خو تاسو هم بیا داسې مه کوئ چې تاسو خپله کومه هغه خاکساري او کوم هغه مطلوب هغه اخلاق چې دي هغه تاسو بیا ورک کړئ، خپل ستاسو ځان درنه ورک شي. ولکه زما ټول زما ته احترام کوي، زه والا پوه یم، زه پوهه لرم، زه مشهور یم، والا ټول راځي د ما سره عکسونه اخلي او د ما په اصطلاح باندې دا امضا اخلي. زه والا پیسې لرم، ټول غریبان ماته محتاج دي. نه دا ټول بارونه دي ستا په اوږو باندې ډېر غټ بارونه دي. د جهنم اول اور چې کله بلیږي په درو انسانانو باندې بلیږي. هغه انسان باندې چې په دنیا کې ورته ویل شوي وي چې والا دا خو ډېر ښه قاري دی، ډېر ښه عالم دی، په دې وجه باندې خلک ته د خدای دین ښودلی وي، دا به اول جهنم ته داخلېږي. هغه مالدار انسان چې بډا انسان دی چې پیسې لري، په دې وجه باندې خرچه کړې وي چې والا خلک به ووایي چې والا دا خو ډېر مالدار سړی دی. هغه مجاهد او هغه غازي چې په دې وجه باندې قتال او جهاد کړی وي چې ليقال عنه مجاهدا او غازيا، چې وویل شي دنه چې والا ډېر تکړه سړی و. نو د ټول کارونه موږ لینک باید ارتباط الله ته ورکړو. دغه پوهه هم نشر کړو د الله په خاطر، دغه خپل پیسې هم د الله په خاطر باندې ورکړو، د خپل کوم نور خیریه او د ښېګڼې کارونه چې دم د الله په خاطر باندې وکړو، چې تر څو موږ تاسو د شیطان او د هغې د غلطو پلانونو قرباني نشو.
الله دې موږ تاسو د آخرت نه خرابوي ځکه شیطان کوشش کوي صفای صاحب چې په هر انسان په هر کړکۍ کې مشغول وي دماغ کړکۍ ور داخل شیطان ور داخليږي د خاکساري چرن اخلي د عاجزي او بردباري چرن اخلي متاسفانه د شیطان دی نو دلته باندې تاسو خپل ځان ته ډېر متوجه اوسئ بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ښه وخت هم لرو یو بله پوښتنه ما سره پاتې ده چې په دې هم بحث وکړو د عاجزۍ ژوند او د خاکسارۍ ژوند د مزایاو او د فوایدو په اړه کم بحث وکړو او څنګه د عاجزۍ ژوند سره د ستونزو مقابل کې ښه مقابله هم کوی شو ښه لاره هم خپلوی شو د خاکسارۍ او د عاجزۍ ژوند اصل دی بله هر هغه څوک چې د عاجزۍ ژوند لري او د خاکسارۍ ژوند لري دا په حقیقي معنا باندې دا حقیقي بریالی دی هر هغه څوک چې عاجزي نه لري او بردباري نه لري او کبر او غرور لري او نورو خلکو ته ځان یو قسم ښیي څه ولا مهم یم هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د منهج نه مخالف روان دی د رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه تر مابین فرق نه کېدو کله به څوک چې غریب کوم انسان به چې راوي پوښتنه به کوي چې ایکم محمد کوم یو تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره شریک کار کولو د خپل صحابه سره په شریک باندې خندق کنلای او د خپل صحابه سره په شریک باندې د مسجد نبوي کې کار کړای مبارک لاسونه باندې کار کړای صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاسونه باندې د میږي شودي اخستي او په خپل مبارک لاسونه باندې کالی ګنډې د خپل خې سره کومک شوی او د خپل دوستانو سره کومک شوی د خپل کوچنیانو سره تیمینه ورکړي حسن او حسین چې موږ به کولو د په شابان پراتو د سجده کې پروت وو او داسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه همدغه وخت کې د عادت وو د غا نشیده اخیستل او د پسور نه د میګو نه د نارینه وکړو حتی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د خلیفہ شو نو هغه کوم خلک د سرکار هغه نه پوښتنه وکوله چې امیر المؤمنین ته امیر المؤمنین شو ته به اوس موږ ته شودې به موږ ته کوي اخلي څو ورته پښتو باندې دا پیری بای د دورته جو مال بالکل زعما ابو بکر زه بدل شو نه نو زما هدف دا صفایس محترم چې دا حقیقي ژوند دی او دا حتی که انسان مشغول هم وي دا حقیقي ژوند دی باید حقیقي ژوند موږ تاسو باید خوند واخلو او موږ تاسو خپل دغه ځانونه باید موږ تاسو وپیژنو او دوه مهم صفاتونه دي چې هغه ته انسان پیژني د خاکسار دي کې خاکسار نه دی هر هغه انسان چې بل چاته ځای ورکوي چې په مجلس کې صحیح مشران ته د احترام کوي او دوهم دا چې هر چیرته چې انسان تیریږي هغه باندې سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله سلام بهترین انسان هغه چې دا شروع کوي سلام باندې حتی دوه انسان چې سره خپه هم وي عبد الله بن مسعود خبره کوي رضی الله تعالی عنه او چې خصلتان هما راس تواضع دا دوه صفاتونه چې د تواضع بالکل هغه ټاپ دی هغه ساری دی یعنی د خیر کار کې لنور وړاندې شي او بل چې په ټولو انسانانو باندې سلام واچوي پیژنې کنه پیژنې سلم علی من عرفت او علی من لا تعرف ته پیژنې ته پیژنې ټول باندې سلام وکړه السلام علیکم حتی کله انسان سره تخفه هم وي او څه مشکل هم وي څه خفګان هم وي ټول باندې سلام وکړه چې الله جل جلاله ته څا د عمل د شنبه او د پنځورت باندې عمل پورته کیږي او هغه څوک چې دوه انسان سره خفه وي هغه عمل نه پورته کیږي او د لوی د غرور نه خبره نه کوي نو ټول سره خبره کوي ځکه چې خبره ډیره مننه قسم تاسو هغه د دوه صفاتو یادونه وکړه د ترڅنګ د یو مسلمان پر بل مسلمان د 15 حقونو څخه یو دغه شمیرل کیږي کله دا باس را لړن کړو او په دوه درې نقطو کې یا په دوه درې داسې لارښوونکو جملو کې عتیق صاحب چې د خاکسارۍ د تواضع او د عاجزۍ خپلولو لپاره مسلمانان خلک انسانان باید څه وکړي صفحه محترم د لیدونکي زما استاد ډېر فلسفه زده ده او ډېر معلومات لري هر لیدونکي سره کوم تاسو چیرته کینو ټول انسان مهم دي حتی کلیونه هم وي عقل هم نه لري او اعصاب هم خراب وي هغه مهم او مهم دی په حقیقت خپل کورنۍ کې هغه پلان دی خاوند دی زما هدف دا دی چې دا معلومات موږ تاسو لرو انټرنیټ یې مخصای شو د هر ځای شو خو مهمه خبردار چې راځي موږ تاسو فکر وکړو ای لیدونکو ای زما ورونو زما خویندو ای صفای صاحب ای حیات الله عتیده راځي یو فکر صمیمي یو فکر د قلب نه یو فکر وکړو چې د نن وروسته به زه کبر ولي نه کوم څوک یم زه ما د پروګرام په لومړي وخت تاسو په لومړي لحظاتو کې انسان څه پیدا شو دوه مردار وګوره پیدا شوی ولې موږ تاسو کبر وکړو راځي چې یو فکر کوو چې د الله په خاطر موږ لوي نه کوو تر څو موږ ټول ژوند طاعت او عبادت شي
شیطان زموږ ستاسو دښمن دی. راځئ دغه پرېکړه وکړو چې خپل ځانونه هم وپېژنو، خپل خالق پروردګار هم وپېژنو او د ټولو انسانانو سره موږ تاسو خاکساري او بردباري اختیار کړو، حتی که کافران وي، حتی که کافران وي، ځکه زموږ ستاسو حبیب مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو الګو دی. وانک لعلی خلق عظیم. که تاسو یقینا که تاسو د خپل اخلاقو تاسو کار واخلئ او ښه اخلاق ولرئ، حتی کافران به هم راځي سره پوښتنه کوي چې ستا دین څوک دی، زه هم غواړم ستا په شان بشم، ته خو ډېر ښه انسان یې. نو راځئ چې د اخلاقو دغه زیور ښکلی کړو، راځئ چې کبر او لویي د خپلو پښو لاندې کړو، او راځئ چې الله جل جلاله ته په خاکسارۍ باندې موږ ته خپل ځانونه ورلاند کړو. نقلي تواضع او عاجزي ونه کوو، او هدا تواضع موږ تاسو ونه کوو چې ولا پلانکای ولا وایي چې ولا د ښه سره د بستان کوي. نه 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 نه، موږ د خپل پروردګار په خاطر باندې تواضع وکړو. راځئ چې موږ تاسو پرېکړه وکړو، پرېکړې ته ضرورت دی، زموږ تاسو یو جدي تصمیم ته ضرورت دی، او که نه معلومات موږ تاسو لرو، دا تصمیم او پرېکړه تاسو موږ تاسو اوس ونه کوو، تاسو یقین وکړئ زموږ تاسو راتلونکی په خطر کې دی او په ډېر لوی خطر کې دی. راځئ چې فکر وکړو، که مسؤل وو، که رعیت وو، که امیر وو، که وزیر وو، که رئیس وو، که عادي انسان وو، که تاجر وو، که هر څوک وو، موږ تاسو الله ته فقیران یو. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. یوه لویه غلطي چې زموږ تاسو نه کېږي، یوه لویه غلطي کله کله موږ تاسو دغه کبر او لویي د هېوادونو په سطحه باندې کړو. او فرانکای هېواد چې دا خو ډېر مترقي دی او ډېر شیونه لري. نه نه نه، الله وایي یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. ای انسانانو، یوه مونه په قرآن کې ذکر شوی، غوږ ورته ونیسئ. وایي که دغه ټوله دنیا راغونډه شي، یو مچ هم نشي پیدا کولی. مچ د یو چلنج دی، دویم چلنج ته وګوره. مچ چېرته چې راشي سبا مثلا په ګبینو باندې چې کینې د بوري په ټرا باندې چې کینې ځان سره شی وړي، او چې وایي يسلبهم دواب لا يستخذ منه ضعف الطالب والمطلوب. مچ نه چې یو شی واخلي، یو شی پورته کړي، وایي دغه ټوله دنیا که راغونډه شي، د دې مچ نه دا شی چې اخیستی نشي راخیستی. چلنج الله ورته ټول بشریت ته چلنج وکړی. ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ټول دنیا راغونډه شي، مچ نشي پیدا کولی، مچ نشي پیدا کولی. نو دغه الله چې دی، الله دغه کون هم پیدا کړی، د خلک هم پیدا کړي، د پرمختللي هېوادونه پیدا کړي، دین پیدا کړي، زم پیدا کړي. راځئ چې هغه الله جل جلاله په حقیقت سره عبادت وکړو او د هغه نه وډار شو بس. او دا خاکساري او تواضع خپل اخلاق د اخلاقو مالګه او دا د ټولو اخلاقو حقیقتا هغه لومړی صفت چې انسان باید خپل ځان کې راولي. د تواضع نه بغیر، د خاکسارۍ نه بغیر د نقلي ژوند دی، د حقیقي ژوند نه دی، او د حقیقت انسان پر ریا کې داخلي، ځکه د خلکو په خاطر باندې کار کوي. راځي د خپل ځان د خپل آخرت په خاطر باندې کار وکړو. بله ډاکټر صاحب، خدای تعالی دې ډېر اجر درکړي. ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو ځانګړی کړی. کور ودان چې راسره وای.